د الله تعالی حبیبي اشرب مای دستا 14 مرض ختمېږي 14 ماشاءالله ماشاءالله دا 14 مرضونه ختموي ښه ځکه چې په دې کې ډېره مینه الله تعالی په فضل او کرم سره د نن ورځې لاګ شروع کړو او تېر شوي لاګ کې تاسو لیدلي سختې لارې وې ګاډي پکې زموږ نه لګېدلي وو اوس چې زموږ کوم مین ټارګېټ دی هغې ځای ته روان یو هغې ځای ته خېږو هغې ځای خپل اذانې برتم کړو زموږ سره اوسئ ځای واقعي چې ډېر ښایسته ځای دی ډېر ښکلی ځای دی د پکنیک دپاره د چکر ځای دی خو مین مسله دا ده یار چې روډ انتهایي خراب دی ګاډي مونږ کته ودرول دي او ځکه چې ګاډي بره نشو تللی او پکې مونږ کسان خو خیر دومره نه خو بیا هم دومره کچه روډ دی او چې سپیشلي باران ادا وکړي یا د واورو موسم نه بیا دلته راختل چې ډېر مشکل دی هغه کسان راتلی شي چا سره چې ښه ټینک ګاډي ټینک روزل شو پراډو یا موټرسایکل دا هغه خلک دلته راتلی شي د دې ځای د خپلانو مزې اخیستی شي خوند یې راځي او ډېر به ډېر څوک ویني ډېر خلک ورته کسان زموږ نه مخې ته روان دي پورې هغه د لیدی شي خلک په موټرسایکلو ځي او نور خو د ویو به درته زه دا ووایم چې لیول دی حد دی بایي حد دومره ښایسته دی ماشاءالله دومره ګرینري دومره نختر او تاسو وګورئ بلها خلک را روان دی او زه تاسو ته دا طرف ښیم ماشاءالله څومره ښایسته ځای دی څومره زبردست علاقه ده تاسو وګورئ په اسمان باندې دا خړې سپینې وریځې راخورې دي او دا خلک د دې ځای دا خلک د کرن خان یو ټپایزه ماته ټپه ماته دلته رایادېږي مصره چې دا واړه ستا د یارۍ تاو دی که په مابڼ کې واورې خورم له تندې مرمه نو دا مابڼ دی دا د دې ځای ژوند دی دا د دې ځای ښایست دی دا د دې ځای ښکلا ده دلته چې څومره قدرتي چینې دي او څومره خوږه هوا لګي نو زما په خیال چې خلک راشي باید دلته د ژوند نه مزې واخلي د دې ټینشنونو نه د غمونو نه ځان په شا کړي د دې ځای یو چکر ولګي د دې ځای دا ښایست ویني ما دا د ما وراره دی سا پې رامات شوی دی څه پوزیشن دی ستړی شوې بس دا لږه پکې په دغه ښه ده چې لږ ښه شي مړه د اختر دا روټۍ دې ډېره خوړل ده چې دا هضم کې که نه ګاډي را روان دي څومره دومره سختې لارې دي والله سختې لارې دي الله دې رحم وکړي او الله دې ولاګونه خو واقعي چې مونږ ډېرې جوړ کړل خو د امیر خبره دا ولاګ مونږ ته ډېر ګران کړو ګاډي ته خېجه موټر نه کوزېږه ګاډي ته خېجه موټر نه کوزېږه والله تاسو دې ځای لګه څومره لار ده یس هغه دی تاسو پورې کتی شئ دې ځای ته مونږ آخرکار ورنږدې شوي یو 15-10 منټ په زموږ لګي او وریځ ده په دې خېژېدلو کې زموږ جان ولګېده زموږ مال ولګېده زموږ وخت ولګېده نو تاسو پلیز سبسکرایب کړئ امیره ایکسپیرینس دې څنګه ایکسپیرینس دغه د بونیر د دې دنګو غرونو زما پوزې بندې دي او بیا هم زه دومره بار راوخېږېدم لکه ښایست چې ګورې نو سره سره قرباني به ورکوې بلکل یاره دومره خلک روان دي تاسو وګورئ پورې نه نو بس حقیقت دی چې ښایست ګورې څه نه څه قرباني به ورکوې کو په غرونو خېجې هغه مصره دی په سبا به دنګو غرو ته خېجو په پنجهدارو سپلو ووهه میخونه نو بس په سپلو د میخونه ول دي دا وګورئ ماشاءالله خلک چې کوم موټرسایکل والا دی هغه ځان له روان دي درې ځوانان نور دي زمونږ ملګري دوی راورسېده ماشاءالله سلامونه څنګه مزه وکړه ډېر زبردست خو لار ګرانه ده که نه لار خرابه ده لار ښکلې وه ډېره ګرانه بیا به تاسو کله راغلی وئ د دې ځای ناوګې دا د ناوګې ملګري دي او دوی چې موږ په ویډیو کې راولې سردار احساس پیج به نازک وګورئ ښه صحیح شو مهرباني احساس بیا به تاسو خپله ویډیو هلته ګورئ موږ د بچکټي یو صحیح ده د ځان خیال ساتئ الله هم په خیر بولي الله په امان ماکسونه راکوه ماسک خو مونږ په ګاډي کې پرېښی دی له بده مرغه حالانکې زما په خیال چې په دې غرونو کې په دې خاموشۍ کې د ماسک
ضرورت نشته ځکه چې زموږ سره د ډاکټر صاحب هم دی پکار و چې د زموږ سره ماسک د سره خو شته زما د مسله دا ده چې پوزې مسله ده نو دوړه موږ له ښه نه ده مطلب دا دی چې پوخوالی پکې نشته خو لکه زما پوز هم بندېږي د ماسک راواغست زما نه په ګاډي کې یې شو بهرحال الله دې خیر وکړي مخې ته روان یو چې څومره ملګري دي د هغوی سره به ګپې لګو شپې لګو دا ښکلاګانې دا ګاډي او دا ځایونه دا واقعي چې ډېره زبردسته خبره ده او دا د بونیر دپاره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې دا ښکلاګانې خلک کیني دا ځایونه دا پکنیک سپاټ نو د بونیر ته به انشاءالله چې ډېر خلک ویزټ وکړي ډاکټر صاحب راورسېدو فاینلي د سردار صاحب صاحب ډېر شکرګزار یم چې د دې ته موقع یې راکړه چې زه دا ایکسپیرینس کړم او بله خبره دغه دی چې زما روټین هم ډېر هکټیک وي ډېر په سر درد وي نو حضور صلی الله علیه وسلم وایي چې کله هم ته سر درد وي یا کله خفګان که نه نو غرو طرف ته رخ کوئ غرونو ته راځئ ځکه چې هلته خاموشي ده او سکون وي کم سایډ دې سایډ ته راځئ او وایي هلته خاموشي او سکون وي که نه بس دا پکې دلته دوکان دی چې څوک ساخلي سپیشل دوکان دی نه راځه جو هلته بیا بوته دې شته ماشاءالله واقعي چې ډېر ښکلی ځای دی ډېر زبردست ځایونه دي او یو خاموشي ده یار یو دا وګورئ تاسو یاره ته دا کیمرا پې وړه او دغه کتونکو ته یې وښیه چې دا څنګه ځای دی نو دوی به پخپله فیصله وکړي چې څومره خپلوالی دی پکې دا ځنګل ما مخې ما ورته ښایه زه خو دونه ښکلی نه یم خو دا ځنګل نن د سپین کاټن اغوستې نن چوکره ښکارې دا پکې ټول لاره ډېره سخته لار وه ډېر واقعي چې خولې راباندې راوستې یاله خو دومره وه چې په خیر راورسېدو انشاءالله ګاډي مونږ ډېر کته ودرولو او نور مونږ بیا تقریبا که نه خو دا نیمه ګنټه لار مې پیدل ووهله 20 منټ لار پیدل مې ووهله ځکه چې په بره ګاډي هغه دیم کسان روان دي یار بره او یاره وریاض هم د تاسو وګورئ نو باران ته د الله تعالی خیر کړي کته راکوزېږه بھائی راکوزېږه یا حجابره راشه دوسته چې په دې کیمره کې راشې چې خلک دې ویني چې یاره دا جابر په غرونو کې څه کېدی تلې چېرته هغه خو اختر دی پچه لکه اوبه کته شته یخې دي زبردست راځئ چې دا اوبه وڅښو ولې نه ځو به که نه اوس به ځو تاسو اوبه وڅښلې ماشاءالله یخې چینې ته موږ راورسېدو ناصر صاحب دا پکې څه دي دا پکې خلکو ځان له بوتل ایښي دي یخې دي اوبه خو هغه دي یاره بهیږي خو ډېر ماشاءالله زورور یخې اوبه دي یاره تاسو وڅښلې یا هی ناصر خان جان اوبه تا وڅښلې ما خو نیم ځای ورګه چې زه ستا د هلکه واقعي یاره معده یخه شوه یخې وې او که نه نو بس د محنت اپل تا ته میلاو شو دغه ځای نه چې رالی ویډیو نه ده سټارټ زه خو تصویر ته ځان برابروم د الله تعالی مسلمانه دا اوبه چې دې وڅښلې که نه د ستا 14 مرض ختمېږي 14 ماشاءالله دا 14 مرضونه ختموي ښه ځکه چې په دې کې هر هغه حبیب اشرب مای 14 نه دا ارشي ختموي لکه اوبه راکړه یاره دې باسط لګیا دی اوبه ډکې بس اوبه څکو د دې نه بیا ډایرکټ روانېږو د حضرت صاحب په سر کته زو یو څو خبرې کوو ځکه چې په دې ولاګ کې مونږ ډېرې زیاتې دی چې کوم ځایونه دي په هغې باندې په ډیټیل باندې ناصر تاسو ته خبرې وکړئ او چې څومره ښکلي ځای نو هغه پکې مونږ تاسو ته وښوو که دې ځای هغه کوم رومز جوړ شوي دي یا واشرومز دي وغیره وغیره واشرومونه هغه هم
نو بس د نننۍ ورځې ویډیو چې زمونږ کوم ولاګو دا به مونږ تاسو ته په 2 یا 3 اپیسوډه کې اپیسوډ 1 2 3 کې تاسو ته اپلوډ کوو. نو بس دغه دا ماشاءالله ډېرې کمرې دي پکې 10-12 یا داسې کمرې خو به یې نو دغه تاسو ته ټولې کوم چې وي مونږ تاسو ته وښیي څه پکې پاتې شوې هغه سیټ دی خو په هر حال ټولې سیم دي او زما په خیال او دای پکې بور که نسته خو چې ناکامه شوی به دا و زمونږ د نننۍ ورځې ویډیو چې څه ځي نو مونږ پکې تاسو ته وښو ناصره بس دا ویډیو ختمو اجازت به پکې راخلو جی ډېر خوند یې وکړو او زه خو به دا پکې وایم چې تاسو دا ویډیو لایک کړئ شیر یې کړئ چې دا کسان یې وګوري وویني او دا ځایږي ته ویزټ وکړي او ایکسپلور کړي او خپل ښکلې ویډیوز پکې جوړې کړي. ډېره زیاته مننه ناصر خانه تاسو دویم زموږ په شانته کار کوي دا میر صاحب هم زموږ په شانتو کشي ځکه چې دویم دغه بوتل راغستې وي موږ مړه ساده کار کوو بس خو پته نه و چې پکې مدار سیستم وای دا څه خسته ځای وای کنه زه ډېر زبردست خو زما په خیال چې ځان لپاره د پخلی سیستم سړی کی کنه بیا به ډېر مزیدار یو لکه خو د دوی مړم بیٹه پاس ټایم ایکسپیرینس په مبیزل رالو دوی چې بیا راځي ځان سره بسره د مهرباني خوشاله اوسه. نو بس دا زمونږ د نننۍ ورځې ویډیو چې تاسو ته پکې مونږ زبردست وینو خو تر بل ویډیو پورې خپل رور احساس له اجازت راکې چې کم ځای یې ښاد اوسئ خوشحاله اوسئ په الله مسپارم د لوی الله په امان.